سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامع وکتل وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ به وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې ورسره د ګوګلي نشان ووهئ. مننه. د مېرمنې د دروازې یعنې د کوچ دروازه څنګه بنده کړو او څنګه یې د لومړي په شانتې کلکه او مضبوطه کړو. که غواړئ چې دغه نسخه استعمال کړئ یا استفاده کړئ نو د ویډیو تر پایه سره اوسئ او د ویډیو څخه غلط مطلب هم وانخلئ. که غواړئ دغسې کار وکړئ، تاسو داسې چل وکړئ چې لومړی 10 لیمو واخلئ او هغه وزبېښئ او وچ یې کړئ. د بام سر ته یې کېږدئ. کله مو چې د بام سر ته یوړل نو باید وچ کلک شي لکه د توت د پاڼې په شانتې. له هغه وروسته به یې تاسو راواخلئ او په میدکون یا په جوسر کې به یې واچوئ. د اوړو په شانتې به یې کوئ. بیا به د دغه څخه تاسو 2 کاشوغې یا هم 1 کاشوغه په لیمو د لیمو په ټوکرو څخه 1 کاشوغه یا هم 2 کاشوغې راواخلئ او ګرمو اوبو ته به یې واچوئ. یعنې دومره ګرمې باید واوسېږي چې د هغه څخه تپ پورته راووځي. یعنې کله چې تپ پورته راووت نو باید په هغه باندې یو داسې پلیټ یا هم یو داسې لرګی کېږدئ چې هلته سوری واوسېږي. کله مو چې دا ور واچوئ نو وروسته به تاسو زنځ هم ور واچوئ چې سپینه د تیږې یا د کاڼي په شانتې مایع ده چې ویلې کېږي. هغه به راواخلئ د یو څو اندازې یعنې څو ګرامه په اندازه یا 10 یا 15 ګرامه په اندازه او دا به دې اوبو ته واچوئ. کله چې اوبو ته مو دا واچوئ بیا به یې لږ په ګیس کېږدئ چې ښه وخوټکېږي. له هغه وروسته به تاسو خپله مېرمن راواخلئ او په هغه سوري چې د هغه ځای څخه تپ راوځي نو هغه ځای باندې به د شرمګاه خوله برابره کړئ چې کوم ځای نه تپ راوځي او پرې کېوینوئ تر څو دغه تاثیر د مېرمنې شرمګاه سوري ته ورسېږي. دې سره کولی شئ تاسو د خپلې مېرمنې دروازه د لومړي شان باندې ټینګه او مضبوطه او خوند ته برابره کړئ. یا هم که په دې طریقه باندې هم وشو نو بیا تاسو کولی شئ د شل له خوا نه ورسره سکسیا کوروالی وکړئ چې دې کې هم ډېرې ګټې او ډېر خوندونه هم دي. نو هیله کوم ملګرو زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.